السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ د جهاد په کالۍ کې به وئ. نن یو ځل بیا خوست بازار چوک ته راغلي یو. غواړو چې دلته د دغو مزدورانو سره نښکو مکوکو، ځکه چې دوی څو ورځې کېږي چې کار یې نه ده کړی. په یوې خیلې له کور نه راووځي، په یوې خیلې چې خپل بچیانو ته به ډوډۍ خو متاسفانه چې په افغانستان کې نن سبا کارونه په بشپړه ډول بند دي. دوی نخیلي دغه چوک کې په سره ټکي کې ناست دي. غواړي چې موږ د دوی سره کومک وکړو. دوی ته موږ دغه نقد کومک کوو، موږ سره وګورئ. زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته، زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته. لمنا دې خالصه له جنګو او له غمونو، لمنا دې خالصه له جنګو او له غمونو. شیرنګ په خوشاله یو خبر مان خدای دې ساته، زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته، زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته. قربان دې شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته، زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته، زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته. ذلیل دې دښمنان. قدرمن لیدونکو، دغه وه د نن ورځې خپرونه موږ خوست بازار چوک کې تر بله داسې خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغې ته نه اجازه غواړو. خدای په امان. رب دې ساته په امان کې، مدام دې ودان غواړو.